چې یاره زما به څوک ښځه وي او څوک نکاح کومه پلار یې ورته کړې وي نو پکار دا د اسلام هم دا وایي چې هلک ښځه کوي باید په خپله خوښه یې وکړي. تاسې جواب راکئ انشاءالله العزیز. دا زما خبره چې ځوان دې په خپله خوښه ښځه وکړي. تاسې ټول موافق یاستئ که نه؟ هغه څوک چې نه اوري هغه ځوانان ماته ښکاري مجردان دي لاس لرې نه جګ کو. هغه خلک چې دا زما غږ اوري پکار شریعت دا وایي چې ځوان باید په خپله خوښه ښځه وکړي. انشاءالله دا خو ټولو ته مسلمه ده. دا د اسلام قانون دی. ښځې ته هم پکار دا ده ای هغه پلاره چې خپل لور دی د خپل ځان د نکاح دپاره تا بل کس ته ورکړله ده او هغه غیر مناسب و ستا د لور هم نه و خوښ په ورځ د قیامت د لور د حق پوښتنه به د تا نه کېږي. لکه څنګه چې یو ځوان یو جنۍ خوښی کذالکه پکار پلار ته داسې ده چې لور هم په خوښه ورکړي. که د لور یو کس نه و خوښ ناروا ده چې ورې کوي. حتی که یو جنۍ کشره وه او هغه انکار وکړو پس له غټوالي نه نکاح نه صحیح کېږي. پکار دا ده د خپل د لور څخه زمونږ کتابونو څومره احتیاط کړی دی. د لور نه به پوښتنه وکړي لورې دا کس دی خوښ دی که دی نه دی خوښ. د دې جنۍ حالت به خالي نه وي یا به اقرار وکړي وایي به مې خوښ دی. دا مسئله لږ په ټول واورئ چونکې دا شرعي مسئله ده او په ورځ د قیامت به موږ او تاسې نه پوښتنه کېږي. د لور نه به پوښتنه وکړي یا د خور نه که چېرته د کور مشر وي دا هلک دې خوښ دی که دی نه دی خوښ. که چېرته اقرار وکړو خوښ مې دی خو ښکاره خبره ده. که صفا انکار یې وکړو دا کس مې نه دی خوښ بیا ناروا ده چې ته هغه کس ته ورکوي. وجه دا ده نکاح کول پلاره ته ځان ته نه کوي. ژوند تېرول د پردي په کور کې ستا نه دي دا ستا د لور حق دی. د هغه د ژوند سره به بیا ته څه کوي؟ که انکار یې وکړو نه یې شي ورکولی او که نه اقرار وکړو نه انکار وکړو بلکې سکوت یې وکړو. مشایخ ناست دی حضرت شیخ صاحب دی سکوت دلالت پر رضا باندې کوي بیا یم کس خوښ دی ورې کا. او که چېرته سکوت هم ونه کړو وی خاندل خندان دلالت پر رضا کوي بیا یم کس دی خوښ دی ورې کا. که چېرته ویم نه خاندل وی ژړل فقها تر دې پورې احتیاط کوي وایي ژړا به وګورې. که چېرته ژړا او اوښکې ګرمې وي قانون دا وي کله ژړا خلک د ژړا پیښې کوي لپاره د دې دا ښځې خو معجبه غوندې دي وایي چې بیا خلک راپسې خاندي. کله چې دا جنکۍ واده کېږي تاسو به فکر کړی وي ژاړي. زموږ یو استاذ و ګپشپي عفوا د حضرت شیخ صاحب هغه به خاندلې وایي ژاړي په دې چې دا خلک نو ولې ما ماتل کوي ولې مې نو زر زر نه وړي. نو د دې خو ژړا کله د مکر وي نو اوښکې به یې وګورې که په دې خاطر یې ژړل د مکر په لحاظ باندې چېرې بیا به خلک خاندي نو د هغې د اوښکې یخې وي. او که چېرته اوښکې ګرمې وي بیا یې مه ورکوه. وجه دا ده د غم ژړا دا ګرمه وي نو بیا به یې نه ورکوي. دا حق دی. کله چې دې ورکړه په اسلامي طریقې سره بیا اکثره د عوام پوښتنه کوي وایي یاره چې چا کوژده کړې وي دا مسئله واورې اکثره ځوانان پې اخته دي چې کله یو سړی کوژده وکړي وایي د خپل ښځې څخه غږېدی شي که نه شي غږېدی. یو د اطرافو کسو ماته ویل وایي غټه ګناه رانه شوې ده وایي د دې توبه به څنګه ما ویل هغه څنګه ویل ښځې سره نکاح مې کړی واده مې نه دی کړی وایي زه ورسره غږېدلی یم مال ظالمه ثواب کار دی ګناه چیرې ده. که چېرته نکاح شوې وه نکاح څه معنا همدغه کوژده کې چې ایجاب او قبول وشي مهر معلوم شي او نکاح وتړلی شي په دې وخت کې دا ښځه ستا ښځه ده بیا نو هر څه جایز دي مشکل نشته دی. البت واده چې کوې په شرعي طریقې سره لکه څنګه چې دا ورور او د ښځې چې کوم حق دی باید دا ورکولی شي. دا د ښځې حق نه دی. یو مسئله ده دا اوس وخت کې ډېر خلک وایي هلکه
خیخي در سره کوم په شرط د دې چې واده به اوس الحمدلله افغانستان کې دغه شیان ورک دي واده به په داسې ډول او سورني سره وي دا ناروا ده په داسې طریقې سره چې لکه څنګه چې په مخکې وختونو کې پردۍ زنانه هغه مخ لوڅې دا به د ځوانانو ترمنځ دا ګډېدلې او بې حیا کارونه دا څومره ښایسته خوند کوي الحمدلله علما راغلي مشایخ راغلي تاسې هم راغوښته یاستی مسئله به واورئ په خوښي سره راجمع یو دا څومره ښه او د اسلام طریقې کار دی د ښځې دا حق نه دی چې تا ته ښځه وایي واده در سره کوم په دې شرط باندې ما ته به هوټل کې واده کې په غیر شرعي طریقې سره کوې نه سبحان الله منګ او تاسو ته مخکې نمونې پرتې دي زمونږ او ستاسې مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغه واده و بیبي عایشه فرمایي خبرم نو چې زما واده دی وایي ونې ته ختلی وم 9 کلنه وم مور مې راته وویل راښکته شه واده دی د انصارو څخه ښځې راغلې وي نبي علیه السلام سره یو روایت کې دا راځي چې د انصارو ښځې زمونږ کور ته راغلې وې نو دی ناوې پسې چې ښځې زی پروا نه کوي دا حدیث کې ثابت دی بنابر هر تقدیر وایي ځان سره بوتلم څومره یو عجیبه ساده واده نو که چېرته ښځې دا مطالبه لري چې زما واده دی باید په غټو مصارفو وشي او سړی وس نه لري شرعي مسئله نه ده نه دي کوي ورته خو حق دا دی چې باید خپله ښځه حجاب کې وساتي دا د ښځو اوس یو مسئله روانه ده یو ورځ په یو تلویزیون کې ما ته ویل وایي زه خو پوښتنه کوم د دوی خو هم دا پوښتنې همدغه د خبریالان همدې ته کېنولي وي چې څنګه یو منفي ټکی د یو مولا نه وځي بیا نو 10 قسمه ټیک ټاک هم پې جوړي وایي دا خو خدای ناخسته ظلم دی چې ښځه د مخ پټ وي او سړی دی همداسې وي وایي دا ښځه او سړی یو شان سترګې لري یو شان مخ لري او غوږونه یو شان لري نو دا څه وجه ده چې ښځه مخ پټ وي دا خو خدای ناخسته اسلام به ظلم وي هغه غریب خو په اسلام څه پوهېدو وایي دا خو امارت اسلامي ظلم کوي ما ویل ځان خبر کا دا د امارت اسلامي خبره نه ده دا د مطلقا د اسلام خبره ده ښځه به مخ پټوي او اسلام چې کوم حق ورکړی په کفر کې یو قانون هم څوک نشي پیش کولی چې داسې حق یې ورکړی وي کشکې دا زمونږ اواز زنانو م اورېدلی وای خو که تاسې اوري زنانو ته یې ووایئ د اسلام د راتګ څخه مخکې ښځې دا حق نه درلودو که چېرته به پې میاشتنۍ مرستیا راله د یو حیوان صفت یې درلودو په یو ځانګړې کوټه کې به بنده وه د یو حیوان غوندې ډوډۍ به هلته ورچول کېدله هلته به محصوره وه سړي به دا بده ګڼله چې څنګه دې د ښځې سره کښېنې الحمدلله اسلام رالی په ښځې میاشتنۍ مرستیا راله د خاوند سم کېناستی شي خوراک هم کوی شي څښاک هم کوی شي میلمنو سم کېناستی شي البت د یو مخصوص عمل څخه یې بنده کړه دا د اسلام حق دی ما ورته لنډ الفاظو کې وویل موږ دا د ښځو بې عزتي نه کوو نه په ښځې باندې محدودیتونه لګو دا د ښځې حق دی موږ وایو ښځې خلقت خدای تعالی په نرم طریقې سره کړی د عزت په صورت کې کړی او د دوی مثال د یو ملغلرې دی د ښځې مثال د یو ملغلرې د سرو زرو دی ملغلره چې څومره پوښونو کې پټه وي همغومره قیمت جګ وي څومره چې پوښونو کې تاول شوي وي چا کتلی نه وي د هغه کتو ته خلک په انتظار وي د ښځې مثال هم د ملغلرې دی چې څومره حیا نه کوي او څومره حجابو کې پټه وي همغومره د ده عزت او وقار زیات وي د ده مخ کتل بغیر د خپل محرمو کسانو نه او بغیر د خپل خاوند نه ما او تا مخ همیشه بل چاته خلاص نیولی وي 1 روپۍ هم څوک نه راکوي لیکن پردۍ ښځه چې یو پردي ځوان ته مخ ښکاره کوي په روپو به ښکاره کوي مهر به ورکوي نکاح به ورسره کوي بیا ورته مخه ښکاره کولی شي بنابر هر تقدیر چونکې مسایل زیاتو زړه مې م غوښتل خو بیا هم هغه خلک
خپل منځ کې مجلس کوي نو طبعا په مقرر باندې یو قسمه بوج راولي چې څوک غوږ نه نیسي. خدای دې وکړي زما خبرې د حضرت شیخ صاحب د خبرو دپاره بطور مقدمه وه. نور طویل بیان به حضرت شیخ صاحب مبارک کوي، خو آخره کې بیا هم تاسو ته هغه سوال کوم چې څه ناڅه غلي شئ او هغه څه چې د علماو ځان سره راوړي د ځان سره یوسئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.